السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم ستنه کړې ده چې ښځه ښکنځل راته کوي، وایي سپی یې پلانکی یې پلانکی یې. نو چې بیا ټلیفون نه ورکوم یا ټلیفون نه پورته کوم بیا ژاړي بغارې وایي. نو محترمه تا پر ځان دغه مخته کړې ده، تر لاندې سوی. نو ښځې سړی پر ځان باندې مخته کړي بیا به نو خود دغه حالات وي. تا به له اوله سره څخه داسې ګزاره ورسره کوله چې ته خاوند یې دا د ښځې ته. یو خو مطلق ښکنځل حرام دي، که نر کوي که ښځه کوي. او بیا په ښکنځلو کې فرق شته. اوس نو مور ته ښکنځل کول، پلار ته ښکنځل کول، مېړه ته ښکنځل کول، دا کبایر ګناهونه دي، لکه قتل و زنا او شراب خوړل. او دا ستا ښځه که په دغه ځای باندې خبره شي چې مېړه څومره حق لري، نو خو نه ده خبره. ځکه زموږ له ښځو سره د خاوند حقوق تعلیم نسته، زده کړه نسته. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ښځې ته ویل ته خاوند لرې که نه لرې؟ هغې ورته ویل اوه خاوند لرم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څنګه ژوند ورسره کوې؟ بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل فانه جنتک و نارک، دی ستا دپاره دوژخ دی او ستا دپاره جنت دی. نو دغه ښځه چې تا ته ښکنځل کوي، نو دا خو تا د ځان دپاره دوژخ ګرځي، یعنې ستا په وجه به دا دوژخ ته ځي. نو هرې ښځې دپاره مېړه هم دوژخ دی هم جنت دی. او دغه رنګه عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه فرمایي، وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي که ښځه 5 وخته لمونځ وکړي په پایبندي سره، او د روژې میاشت چې راسي هغه فرضي روژه ونیسي، او حفاظت فرج وکړي، زنا نه وکړي، او اطاعت د مېړه وکړي، د مېړه په قول وکړي، مېړه خوشحاله وساتي. ورځ د قیامت به وایي قیل لها دې لره به وویل سي، وایي ننوځه جنت لره په هره دروازه د جنت چې ستا خوښي په هغه دروازه ننوځه. موسوعة الفقهیه صفحه نمبر 285 جلد نمبر 40 مبحث النشوز دې ته پوره وضاحت ورکړی دی. نو دې ته دغه زما میسج ور واستوه او غاړې یې بندېږي، او ته ځان دومره ایلمه ورسره مخته کوه چې هغه درته وایي سپی یا خره یا پلانکی. نو دغه خو تا پر ځان دغه یې مخته کړی ده چې اوس دغه ښکنځل درته کوي. نو اول وار خو یې نه دي درته کړي چې تا او د دې اول ټلیفون سره سوی دي. نو خو دا بعضې خلک دی چې وایي دا معاینه به را تمامېږي، بس دغه شپې مې دي. معاینه ستا ده چې دا ژوندی تر هغه وخته ستا ده. والسلام علیکم ورحمت